کتا زه غواړي چې الله تعالی د مونږ ته عزت را نصیب کړي کوم خام چې مونږ زو کنه الته د زمونږ یو عزت وي زمونږ د یو رعب وي او هر انسان دا غواړي چې هر انسان د زمونږ عزت شو کی مونږ ته د یو مقام او مرتبه راکړي کنه نو دا تاسو غواړي زم غواړم هر مسلمان او هر انسان دا غواړي چې هر ځای کې د الله تعالی ماته عزت را نصیب کړي نو د الله تعالی صرف د یو نوم وظیفه تاسو شروع کړئ په ټوله هفته کې صرف یو ځل کول د زما عزت پندوم نو دومره عزت په الله تعالی تاسو ته در نصیب کی کنه چې بیا خلک صرف تاسو نوم اوري تاسو عزت باره کې باغی دومره زیات حیرانېږي چې ډېرې حیرانتیا د وجه نه به دا خپله ګوته په خوله کې ورکوي او ستاسو باره کې به دا سوچ کوي چې الله رب العزت دته دومره زیات عزت ورکوم هغه څه د وجه نه الله تعالی دته دا دومره زیات عزت ورکوم نو بالکل آسان ترینه وظیفه ده دې ته تاسو غوږ کېږدئ نو د الله تعالی د دې یو نوم یا معزو د دې وظیفه به تاسو کوئ څنګه طریقې ده او کم ټایم به تاسو دا وظیفه کوي او په کوم ورځ باندې به دا وظیفه تاسو کوي نو دا وظیفه به تاسو د جمعې په ورځ باندې د ماښام مونځ نه پس کوي چې د جمعې په ورځ ماښام مونځ تاسو وکړئ که نه فرض هم وکړئ او سنت هم وکړئ بهتره ده ورپسې به تاسو د الله تعالی دا یو نوم یا معزو یا معزو یا معزو دا به تاسو یو څلوېښت پیرې وایي یو څلوېښت وارې به تاسو یا معز وایي بهتره دا ده چې مخکې ته یو پیره درود شریف ووایي او آخر کې ته نه یو پیره درود شریف ووایي نو بس هره جمعه د ماښام مونځ نه بس تاسو دا وظیفه کوئ دومره عزت په الله تعالی در نصیب کې کنه چې ټول خلک به درته حیرانې کې زموږ عزت مند وي ور پیسې ګټل آسان دي هر کار کول آسان دي خو عزت ملاویدل د ډیر ګران کار دی خو چې کله تاسو ته عزت الله تعالی در نصیب کوي کنه بیا ډیر زیات آسان دی دا وظیفه چې تاسو کوي کنه عزت په تاسو ته الله رب العزت در نصیب کوي نو ټول ته گزارش دی زموږ عزت مندو چې دا وظیفه تاسو شروع کړئ یا معز جمعې په ورځ ماښام مونځ نه پس یو څلوېښت وارې ویل دي مخکې ته یو پیره درود شریف او آخر کې یو پیره درود شریف دا وایي ان شاء الله عزت په تاسو ته الله تعالی در نصیب کوي نو امید دی چې ان شاء الله تاسو په دې وظیفه باندې پیښوي کجری پیښوي کمنټ کې او سبحان الله ولیکئ او کجری پیښوي په نه یو ځای کې تاسو ته مسله وي نو خیر دې کمنټ کې تاسو تاسو کول شي زه ان شاء الله کوشش وکم چې تاسو ته جواب درکم تاسو په فکر دا وظیفه په خپل شروع کړئ او نور مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې دا ویډیو تاسو ډیر شیر کړئ چې ټول مسلمانان دا وظیفه زده کړي دا شروع کړي او تاسو ته دعاګانې کوي الله رب العزت مخالفات ساتم دعاګانې کوي دعاګانې وکړو الله پامان دا یو ضروری خبره پکې اوري اکثر ملګری بیا کمنټ کوي کنه چې جمعې ورځ او ماښام مونځ نه پس خو بیا د جمعې ورځ ختم شي دا خو د خالص په بیا شروع کیږي وای دا وظیفه جمعې په ورځ ده او که زیارت په ورځ باندې ده یعنی جمعې په شپه ده او که د جمعې په ورځ نو وظیفه هم د جمعې په ورځ باندې ده د خالص په به وي او جمعې ورځ به وي ماښام مونځ نه پس ده ټیک ده